د دې وظیفې په برکت بري د زړه نه د دنیا مینه او محبت ختم شي. د زړه نه باندې د ګناه کارونه ختم شي. نیکو سره به دې شوق پیدا شي. ستا زړه کې به د الله جل جلاله مینه پیدا شي. د آخرت غم به د سره هم پیدا شي. زما عزتمندو، د الله جل شانه یو ډیر مبارک نوم دی یا قهار. هر مخلوق د مخلوق هر یو فرد په خپل قدرت کې راوستونکی ذات. دا داس یو زبردست اسم مبارک دی او زبردست وظیفه ده چې کوم یو انسان هم د یا قهار وظیفه شروع وکړي، الله به دوی ته بېشمار فواید ورکړي، خصوصا د هغه ورونو او خویندو دپاره چې د ګناه د کارونو نه ډېر سخت تنګ راغلی وي. کوم ورونو او خویندو نه چې ګناهونه په کثرت سره کېږي، هغوی د یا قهار وظیفه شروع وکړي، الله جل جلاله به د هغوی زړه د ګناهونو نه موړ کړي. د نیکو کارونو او د اعمالو سره به د هغوی شوق پیدا شي. هغه انسان چې هغه د دنیا په محبت کې گرفتار شوی وي، شپه ورځ د هغه د دنیا د محبت سره کار وي، که دغه ورونه او خویندې هم د یا قهار وظیفه شروع وکړي، د الله جل شانه به د دوی د زړونو نه د دنیا دغه مینه او محبت وباسي. د دې په ځای باندې به د دې خلکو په زړونو کې د آخرت غور او فکر پیدا شي. الله جل جلاله به د دوی زړه د آخرت سره ولګوي. د ګناهونو نه به د بلکل نفرت پیدا شي. د ګناه هر یو کار به درته داسې ګران ښکاري لکه چې یو لوی غر دی او د لوی غر په تا باندې راغورځېږي. که یو انسان د دې خبرې خواهشمند دی چې زما په زړه کې د صرف د الله جل جلاله محبت او مینه پیدا شي، دا نور فضل مینې او دا نور فضل محبتونه دا زما د زړه نه وځي، هغه انسان د نن نه د یا قهار وظیفه شروع وکړي. په دې مقصد کې به رب العالمین کامیاب کړي. محترمو، زمونږ بعضې وروڼه او بعضې خویندې داسې دي چې هغوی په دې قصد سره ګناه وکړي، وایي دا زما اخرنۍ ګناه ده، بس بیا زه نوره ګناه نه کوم، دا زما اخرنۍ ګناه ده. ګناه وکړي، توبه وباسي، بیا ګناه ته زړه وشي، بیا ګناه وکړي، بیا توبه وباسي، بیا ګناه ته زړه وشي. هر کرت باندې وي بس دا زما اخرنۍ ګناه ده، دې نه پس به زه بله ګناه بیخي نه کوم. لیکن حالات مجبوره که دونه دوباره هم ګناه وشي. اوس که د دغې عادت د ګناه د عادت د ختمولو دپاره هم تاسو د یا قهار وظیفه راونیسئ، د غلطو ناروا کارونه به بیخي منع شي. رب العالمین به د هغې نه زړه بلکل تکتور کړي او د نیکو اعمالو سره به دي رب العالمین د یا قهار وظیفې سره رب العالمین به د ستا زړه د هغې سره ولګوي. خصوصا د شهوت ماتونکي او د ګناه پرېښودونکو خلکو دپاره په دې وظیفې کې ډېر لوی تاثیر پروت دی. بعضې ملګري د دې نه ډېر سخت تنګ راغلي، نه که هغه وروڼه او هغه خویندې د دوایانو د استعمال په ځای باندې د یا قهار وظیفه شروع وکړي، شهوتونه به یې ټول مات شي، د زړونه به یې د ګناه نفرتونه د ګناه دا کم د غشري محبت دا به توز او د ګناه نه پرته پکې رب العالمین پیدا کړي. یعنې دې انسان به دنیا طرف ته ګناه طرف ته بلکل اړه شوق نه کېږي. دې به هر وخت د آخرت سوچونه او فکرونه کوي، د دنیا نه بې پروا وي، د الله جل جلاله محبت په سینې کې پروت وي. د دې په وجه باندې به د ده زړه مستغني وي، یعنې د هر چا نه بې پروا وي او د سره به په هر یو معامله کې د آخرت غور او فکر وي. دا داسې زبردست وظیفه ده. نو راځئ د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم. د وظیفې کولو طریقه دا ده که ته غواړې چې د نارواو نه منع شم، په نیکو کارونو باندې راشم، د الله محبت مې کې پیدا شي، د نیکو اعمالو سره مې شوق پیدا شي، د هغې دپاره د یا قهار وظیفه په کثرت سره کوه. کثرت معنی دا ده چې کله هم د ستا خوله وي نو بس په خولې باندې د ستا هر وخت یا قهار وظیفه شروع وي، یا قهار یا قهار یا قهار. فناسته ملاسته ولاړه په هر حالت کې چې د ستا خولې باندې دغه یو وظیفه شروع وي یا قهار، انشاءالله د دې وظیفې په برکت باندې به ان قریب به تاسو سیکې برکات. د دې په وجه باندې به الله جل جلاله ستاسو د ګناه نه زړه داسې تور کې، د ګناه کار به درته داسې ښکاري لکه چې یو لوی غر وي هغه په تاسو باندې راپرېوتلو.
د ګناه کار چې بیا کوئ نو د ګناه کار به درته یو ډېر لوی مصیبت ښکارېږي او بیا د دې وظیفې نه پس به هم الله داسې مقام ته ورسوي بیا چې کله هم د ګناه مطالبه یو ګناه کار راشي تاسو باندې به قدرتي طور باندې لچ ولګي زړه به ستاسو درزیږي رنګ به ستاسو بدلیږي چې خو دا لاسه کوم ته به د هغې ګناه کار پر ښودو باندې مجبوره شي نو یو ډېره زیاته زبردست او ډېره زیاته مفیده وظیفه مې درته وښوله بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ د دې تاسو ته مکمل اجازت دی هر څوک د دې وظیفې نه مکمل پیدا غشتلی شي